یو څو خبره تاسو تشریح کوم نو پرون مونږه د ایکسل باره کې وی چې ایکسل از ان ایکسلنٹ پروګرام دا یو ډېر زبردست پروګرام دی د پاره د محاسبې او د اکاونټینګ لپاره مونږ کارول شو مونږ دا خبره پرون تشریح کړې وی نو مونږ وی چې اکاونټینګ څه شی دی ایکسل څه شی دی نو پرون دا واپس یو څو کسان نوی دي سو ایکسل مونږ ویلو چې ایکسل مینز مونږ ویلو کنه ایکسلنٹ ایکسل څه ته ویل کیږي ایکسلنٹ ته ویل کیږي زبردست ته ویل کیږي او مطلب دا دی چې دا ایکسل چې کوم دی دا یو ایکسلنٹ پروګرام دی یو ډیر زبردست پروګرام دی چې هغه د محاسبې او د کیلکولیشن لپاره مونږ کارولی شو نو مونږ ساده الفاظو کې ویلو چې ایکسل از ان ایکسلنٹ پروګرام فار اکاونټینګ اینڈ کیلکولیشن د کیلکولیشن او د اکاونټینګ لپاره چې کوم دی دا یو ډیر زبردست پروګرام دی سبا د نسوک تاسو پوری شي دی باره کې ایکسل چې کوم دی ایکسلنٹ په دې وجه باندې دی چې دا د اکاونټینګ او د کیلکولیشن لپاره ډیر زیات مهم دی که تاسو کیلکولیشن او اکاونټینګ لپاره کې تاسو را پرون یو مثال هم درکو چې کیلکولیشن څه شی دی اکاونټینګ څه شی دی به تاسو د ورک بک باره کې معلومات درکو چې یو څو شیټس یوزیشن هغه ته ورک بک ویل کیږي وګوره دا تاسو بک نمبر 1 دی او په دې کې تاسو نمبر اف شیټ چې څومره اضافه کوي د پلس تر راتلې شي د قصې شیټس دې نه تاسو اضافه کولای شي او که دا شیټ تاسو چرته ډیلیټ کول غواړئ نو ګوره دې نه ډېر په اسانه سره دغه شیټ چې کوم دی 1 بای 1 دا تاسو ډیلیټ کولی شئ بیا مې تاسو د ورک بک باره کې څو خبرې وکړې چې ورک بک څه شی دی نو موږ وویل چې ورک بک از ا کلیکشن اف روز اینڈ کالمز دی چې کلم تاسو سره وګورئ دا افقي عمودي سیل یا دا افقي سیل یو بل سره یوځای شي کمباین شي دواړه یوځای شي نو د هغې نه موږ سره ورک شیټ جوړېږي او تاسو ته ومویل چې په یو ورک شیټ کې 10,48,576 روز دي او 16,384 کالمز دي مې تاسو ته پریکټیکل هم ښودل چې دې تعداد څنګه به تاسو معلوموئ نو د هغې باره کې ما تاسو ته ټولې خبرې تشریح کړې دلته دا کیبل د دغه لاندې کا او لاندې کا دا یاد ساتئ د ایکسل باره کې ویلو چې روز او کالمز دي بلا بلا وغیرہ څو خبرې ما تشریح کړې وي زه راځم نن چې کوم درس زمونږ نو هغه سبا د نه څوک تپوس کولی شي چې ایکسل فیکټر څه دی تا سره ایکسل فیکټر مطلب دا دی چې کوم داسې څه دي چې هغه د ایکسل دپاره ډېر زیات مهم دي یاد ساتئ د ایکسل فیکټر چې کوم دی د کیلکولیشن دپاره هغه موږ سره ایکول ساین دی ایکول ساین مطلب دا دی که تا سره مساوي علامه نه وي یا ساتئ تاسو محاسبه صحیح طریقې سره نشئ کولی لکه څنګه چې پرون تاسو ته ما اگزامپل درکړ چې لکه یو کس هر څه ما چې بچ کوي دي نه نو کو 900 پلس 900 دا عدد جمع کوي د هغې دپاره مساوي علامه خامخا مخکې نه اډ کوي دی که چېرته مساوي علامه هغه ورنه کي یا ساتئ دې طریقې سره بیا هغه څه نشي کولی هی کان ډو نثینګ هیر د دې د وجې نه سبا در دا تپوس وکولی شي چې بھائی څنګه به تاسو محاسبه کوئ نو مساوي علامې نه بغیر نه کېږي که یو کس ماته وي چې آیا د ایکسل فیکټر مساوي علامه ده او ما سره مساوي علامه کار نه کوي نو مطلب دا چې زه خو محاسبه نشم کولی نو د هغې دپاره به تاسو د فایل مینیو ته به راشئ را به شئ تاسو آپشنز ته را به شئ تاسو وګورئ دې ځای نه د ایډوانس ته به راشئ او په دې ایډوانس کې به تاسو دې ځای نه وګورئ څه وکړئ ټرانزیشن فارمولا انټري ته به ټک مارک آن کړئ او دا به وکړئ دې ځای نه چې کله هم تاسو ټرانزیشن فارمولا انټري ته ټک مارک آن کړئ نو ګورئ که تاسو مساوي علامه ورکوئ او که نه ورکوئ به تاسو له اټومیټیکلي دغه انسر به یو په یو درکوي وګورئ که مساوي علامه زه ورته ورکوم چې 700 پلس 90 نو که انټر یې کړئ اټومیټیکلي دی به تاسو له دغه انسر یو په یو او بالکل کولی شئ او که مساوي علامه تاسو نه ورکول غواړئ نو بس هلته کې ټک مارک تاسو آن کړئ بیا دې فایل مینیو ته راشئ بیا دې ځینې آپشنس باندې کلیک کړئ بیا دلته وګورئ د ایډوانس ته راشئ دلته او دلته وګورئ دا ټرانزیشن فارمولا انټري نه دا ټک مارک لرې کا او چې کله هم تاسو کې اوس په تاسو ډایرکټ دې انسر نه درکوي که تاسو ډایرکټ داسې انسر غواړئ نشي درکولی تاسو ته بلکې مساوي علامه به تاسو خامخا ووهئ نو دې د وجې نه دا د ایکسل موږ سره فیکټر دی ایکسل لپاره کله چې تاسو راځئ نو دا خبره به خامخا ذهن کې یاد ساتئ بیا راځم چې موږ سره د کیلکولیشن اقسام څو دي نو یاد ساتئ موږ په 2 طریقو سره محاسبه په ایکسل کې کولی شو سبا د نه څوک تپوس کولی شي چې کیلکولیشن میتھڈ څو دي سو وی هیو 2 kinds موږ سره 2 قسمه 2 kinds of calculation دی موږ سره یو تا ډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کیږي او بل ته انډایرکټ کیلکولیشن وته ویل کیږي
یو ډایرکټ محاسبه ده او یو انډایرکټ محاسبه ده. ډایرکټ کیلکولیشن څه شی دی، انډایرکټ کیلکولیشن څه شی دی، سبا د نه څوک تپوس کولی شي دلته. نو ډایرکټ کیلکولیشن مطلب دا دی چې وګورئ ډایرکټ کیلکولیشن، نو ډایرکټ کیلکولیشن مطلب موږ سره دا شو چې د مساوي علامه ورکې او د هغې نه پس عدد ولیکې، دا ډایرکټ کیلکولیشن دی. انډایرکټ کیلکولیشن څه ته ویل کېږي؟ انډایرکټ کیلکولیشن مطلب دا دی چې تاسو وی گیو سیل ریفرنسز اور سیل ایڈریس انسٹیڈ، یاد ساتھ انسٹیڈ آف سیل ویلیوز اور ډایرکټ ویلیوز. مونږ د ډایرکټ ویلیوز په ځای باندې زه غواړم چې اعداد زه ورنه کړمه، نو ډایرکټ ویلیوز په ځای باندې زیات ساتئ انډایرکټ کیلکولیشن زه سیل ریفرنس کاروم. لکه دا انډایرکټ کیلکولیشن مطلب دا دی چې زه ډایرکټ اعداد نه ورکوم بلکې د اعدادو په ځای باندې سیل ریفرنس یا سیل ایډرس ورته ورکوم او د هغې د وجې نه موږ سره کیلکولیشن وشي. تاسو یو مثال دلته درکړم چې تاسو پېښ شئ پې دلته. وګوره هغه اگزامپل څه دی، وګوره هغه اگزامپل موږ سره دا دی چې دلته به تاسو جسټ امپلوي نیم به تاسو ورکوئ. وګورئ دلته دغسې وګوره تاسو سره معاش دی، دغسې بونس دی او دغسې ټوټل دی. وګورئ څومره اسان طریقې سره دا هر څه تاسو یو په یو اخیستی شئ دې لارې نه. نو ګورئ که زه دلته کې ورکړم چې احمد، سجاد، نور، کمال، وګورئ دغسې خالد یو په یو عدد دې ځای نه اخیستی شي. دلته زه ورکوم سې 1000 دغسې 2000. وګوره دا عادات که زه والم او دا دې ځای نه ډریګ کم داسې نو ډریګ کولی شم دلته. صحیح ده که نه؟ نو ګوره څونه اسان طریقې سره 15000 چې کوم دی خالد یې اوړئ نو داسې 1 by 1 ډریګ نه مطلب راښکوته ویل کېږي، څه په ځمکه باندې راکاږي که نه ته ډریګینګ ورته وایي. دواړه به سلیکټ کړي او داسې به یې ډریګ کړي. ته وګوره دا کونج کې دا پلس علامه ښکاري که نه، دا اصل چې په سنټر باندې او زر لکه دا 1000 دی 2000 دی چې دواړه انتخاب کړي نو مطلب دا چې دی کې زر زیاتوالی شوی دی نو د نورو کې هم ورپسې به زر نور زیات شي او پسې نور ورپسې نور داسې. ٹھیک ده که نه؟ زه ګوره دلته ورکوم چې 10 او دلته ورکوم چې سې 12 نو 2 اضافه شوي دي نو دې به 2 اضافه کړي داسې. ٹھیک ده که نه؟ نو ګوره دلته دا نومونه دي ما سره، دې ځای کې ما سره معاش دی، دې ځای کې ما سره اضافي معاش دی. نو زه به دا ټوټل څنګه به روباسم، هاو ټو میک ټوټلز. نو د ټوټل لپاره به تاسو داسې کار وکړئ چې مساوي، وګورئ مساوي زه داسې کولی شم چې دا 1000 دې ځای کې پلس او دلته ورته ورکړم چې سې دا 10 دا ورته جمع کړم، دا 10 ورته ورکړم دې ځای نه. نو ګورئ دا لږ مشکل دی زما لپاره، آی کان ډو سو، فی الحال داسې نه شم کولی. اوس که دا یو کوم نو ما سره که 10000 ریکارډ ځي نو زه به څنګه دا اعداد یو بل سره جمع کوم، او زما لپاره ډېر غټ ټاسک دی، غټ مشکلات دي ما دپاره. نو که زه دغه ټوټل دې ځای نه روباسم نو زه به د دې ډایرکټ ویلیوز په ځای باندې د ډایرکټ اعدادو په ځای باندې زه به سل ریفرنس په ورته ورکړم. نو مساوي دلته به تاسو راشئ وګورئ اول به دا سل انتخاب کې D23 یعنی डी نمبر کالم او 23 نمبر رو، डी نمبر کالم 23 نمبر رو، بیا پلس او دلته به چې کوم دی دا بونس په انتخاب کما یعنی دا سل چې کله کلیک کې ای نمبر کالم 23 نمبر رو، دا دوانه جمع کا اصل کې دا دوانه جمع کا او ماته جواب راته راکا، دا دوانه زد دا به انتخاب کوم او ډریګ به کوم دلته باس. وګوره یاد ساتئ که د ټول ټوټل چرته روباسئ نو ګوره دې لار نه تاسو ډېر په اسانه سره رستی شئ. وګوره چې کله د دوانو ټوټل د راوست وګوره D23 پلس E23 مطلب دا دی چې په D23 کې کم عدد دی او په E23 کم عدد دی نو دا ماته جمع کراتا. وګوره ریلی سمپل دا جمع کړئ ځای نه اینڈ دین پلس انټر بیک دا انټر کولی شي دې ځای کې. نو ګوره چې کله تاسو ډریګ کې نو ګوره دې ځای نه 1 by 1 ډریګ کولی شئ باس ډریګ کا خو یاد ساتئ دې ته آټو فل علامه ورته ویل کېږي. دس از کولډ آټو فل، دې ته آټو فل ورته وایي. دس از کولډ آټو فل. نو آټو فلینګ به تاسو دې ځای نه وکړئ. نو ګوره چې کله دا آټو فل دې ځای نه ډریګ کې دلته څومره آسان طریقې سره دا فلینګ تاسو 1 by 1 کولی شئ دلته باس. دا هغې یو آسان ایزي طریقه ده موږ سره. کم کسان چې دغه فلینګ نشي کولی نو بس وګورئ دا ټول انتخاب کړئ ځای کې او د کیبورډ نه کنټرول پلس ډي ووهه، کنټرول ډي د ووهه بس اټومیټیکلی جمع کړل. څومره آسان طریقې سره. نو دا یاد ساتئ
دې ته مونږ انډایرکټ میتھډ وایو. انډایرکټ میتھډ هغه میتھډ ته ویل کېږي چې په هغې کې د ډایرکټ اعدادو په ځای باندې مونږ سیل ریفرنسز یا سیل ایډریس پکې انتخابو. یاد ساتئ دا خبره چې په هغې کې مونږ سیل ریفرنس یا سیل ایډریس انتخابو که نه نو د هغې دپاره یاد ساتئ مونږ زیات کر همدا میتھډ او دا طریقې یو په یو کارولي شو دې لارې. بس اول به چې کوم دی ګوره مساوي اوس ټوټل دی که نه هسې نه چې ټوټل دی ځای کې او تاسو سل دلته کې چېرته ودروئ کرزر تاله څو خوب درځي سترګې خو دې پټې دي رول میں آنکھیں تیری بند ہے اور چابی کہیں گم ہے نیخ کې راسي ٹھیک ہے نا چې ټول دې ځای کې او تاسو دلته کې چېرته درولي نو داسې بالکل مه کوئ چې کوم ځای کې ټول روباسي او هغه ځای کې سلیکشن او هغه ځای سلیکټ کړه بر کوشش کوئ چې دا هیډنګ ټریک ورکړئ تاسو. ٹھیک ہے نا ډېر شاګردان یې لکه څنګه متاثر یې که نه لکه اوس چېرته وایرس فایل جوړ کړي هغې لیکلي خالد وایرس ٹھیک ہے نا یا داسې مختلف قسم نومونه که نه خالد ریمو داسې خالد ریسایکل پین سو ډونټ دا ټایپ نومونه مه ورکوئ باید چې کنوینینټ نیم وي. دلته کې نیم مه اخلئ. نیم څه شی د چا نیم دا څوک دي امپلایي کارکوونکي امپلایي څه ته وایي کارکوونکي. ډېر کسان داسې هم لیکي وګورئ ایم پي نیم وګوره څونه ښه لیکي دقسې معاش لومبې کریکټر باید چې غټي هیډنګ کې سبا چې دا رپورټ چاته پیش کوئ څه واړه څه غټ ډېر اکوډ لیکي دا به ټیک لیکئ تاسو صحیح به لیکئ سیټ به لیکئ. نوم لوی نوم ولې لوی نو بس دلته سلم زیاتېږي ما سره کندې سره سیل زیات کا وتا سائز ولا زیات کا فونټ ولا زیات کا دې نه دقس فونټ ولا हम देख एक्सेल के MS Word वाला टिक न दे मेरे भाई MS Word वाला सेट न दे टिक न दिया MS एक्सेल के होडर पासा ना सरा एक्सेल वगैरह सोना इजी मात्रा कई सोना रोज और कॉलम्स पकड़ दी ए बी ब्ला 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 टोल इंतखाब का दास एट अ टाइम बस इंतखाबे का और बस इंस्टीट्यूट जोड़ से तासर खबर बस जोड़ से लगे कम का वगैरह दा कम कॉलम तासर इंतखाब दी دا ټول انتخاب کا او دې نه ول ویټ او هایټ کم کړي سن بس سونه کا وتا 4% دی کړي سن راوند دی کړه سونه پورې 1 2 دې نه ساين کل ته نه لیکلي کی غلطه مشکلات دي او په دې باندې ټریک 400 روز او کالم تاسو او دې کې دلته تولیکا سیریل نمبر لیکا او کوم نه پاره شي نو بس کاری نمبر لیکه سیریل نمبر څه فرق کوي بیا وګور سومرا آسان کنټرول شفت پلس 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 اچھا نه کی کنټرول پلس دې سره کالمز اضافه کړئ سره د بیرستو سشت نیم دی تاسو فادر نیم دی او دا تاسو سره کوم دی کورس ټایټل دی او فی سټیټس دی وګور سومرا آسان ورل کورس ټایټل فی سټیټس نیم زیات دی فادر نیم زیات دی اټینډنس شیټ تیار شو بس پرنٹ یې کړای یار سومرا ډیس چې تاسو ایکسل ورډ کې وړل لانچې دي الته څوک تیارې کمپلیکس ټیبل لپاره تاسو دا جوړ کړی کنه دا شوقې داون پدې کې جوړو مونږه بس یک خونه جوړی شوقه مړه شوقه ٹھیک ہے نا شوقه دوی کنه اچھا خدا شوقه ده کنه موږ سره همدا سونه شوقې چې تاسو د افیس دي یا د پونتونو یا د ټولم دی کې ډیزاین کې جوړ کړم ډیر زیات دي را سری او ډیر چټکه ډیر خپل کمانډز دی پدې کې ځکه ته وایم چې ایکسل ډیر سټرونګ دی ایکسل از سټرونګر دین MS Word ایکسل کې تاسو 99% کار وګورئ د افیس کار په ایکسل کې MS Word خو 1% کار کیږي او هغه مې لیټر سی وی جوړه کا پرنٹ کو سیو کا بس نو سونه محاسبه ارڅ کیږي په دې ځای کې تاسو کوي اوس خبره دا چې التمان نیم غستو دا سیلری می غستو امپلوی سیلری معاش ته وي بونس اضافي ګوره ډېر کسانی بی ای غټي او ای وړي ان ای غټي یو ای وړي داس ٹھیک ہے نا سو بونس او دا سي ټوټل معاش ټوټل سیلری یا ټوټل نو ګوره څومره آسان طریقې سره دا ما واغست وګوره کزیو سور منوارم لکه احمد سجاد کمال وسیم دقسه
او دله چرته معاش ورکم دي سينه 1000 2000 3000 یا ارسومره چې دلته کې ساين کول شي بونس 10 دا 90 دا 80 دا 40 مطلب دا تاسو ډایرکټ ولي کې چې کلم انډایرکټ کیلکولیشن کوي کنه نو مساوي دې ځنه بتاسو مساوي علامه نه پس شکم دی اول سماش او بیا پلس دې ځنه بونس تاسو اډ پکې باس دا به انټر کې څومره آسان او په دې نورو باندې ډریګ کې باس په نورو باندې ډریګ کمه بي سي نا میری جان نا تو چې پرنٹ کې نو ستا خو دا سه پرنٹ کی کنه وګوره دې سن هغه کې نه کې مثال ماشومه دغه لکه زر ترمن تفاوت نه نور تفاوت څنګه تفاوتي تفاوت څه دی ها ګډوډ دي کنه خبر نشته زر کوم سے شپیتات یا بل اور کوم 350 بل اور 800 جو بھی ہو الټا بلون روباز در سره چینج به کوا نه یا 50 34 38 75 د ارس چی ورو روباز کنا ارس چینج تا اوس روباز کیتا اوس بل مشکلات ته بيد تماته او کوم چې دا خطا ځان ټوټل کړ اوس راځم ګرینډ ټوټل تا ګرینډ مطلب د ټوټل راته راکا مشکل جوړ شو مساوي بیا ور کوم دا جمع دا یو به انتخابم جمع دا کومه سره لزر کاړي ها یک پتا ټولز بتا دا کوم شابه دا چیرې بوټم کا ودا کلیک کا روډایلا پاسه بیا ته کلیک کا ها دا مشکل دي زموږ لپاره نو یا ساته چې کله بیا ایکسل ما په بل طریقه را ترقی تاسو بار یو نوم اوره فنکشن څه شی یاد ساته یا ان شاء الله رستو په فارمولاز کې ډیټیلز کې وای دا د کریکټر یو خاص مجموعه ده د یو کریکټر یو خاص مجموعه چې هغه یو خاص کار کوي هغه ته موږ فنکشن وته ویل کی زبردست ویل چې a collection of special characters which perform a special task چې هغه یو خاص کار کوي هغه ته موږ سوي شو هغه ته موږ فنکشن وته ویل کی a collection of special characters د تورو د کریکټر یو خاص مجموعه چې هغه یو خاص کار کوي هغه ته موږ فنکشن وته وایو ډیر داسې فنکشن دي چې په ایکسل کې موږ کارول شي لکه مثال تاسو لږ درکوم سم ځان له یو فنکشن دی پروډکټ ځان له یو فنکشن دی ایوریج ځان له یو فنکشن دی مې زو په دنیا فنکشن دی ما سره فنکشن څه دی د کریکټرو د تورو یو خاص مجموعه چې هغه یو فنکشن یو خاص کار کوي هغه ته فنکشن وته ویل زیات نه زیات تاسو ته یو سل فنکشن دی خو ان شاء الله یو لس پته پکې کومه صحیح ده کنه اوس راځي چې واپس لاړ شي لس ډیر دی کنه نو ګره ګرینډ ټوټل به څنګه روبا سه ګرینډ ټوټل نو ګره اوس د دې ټوټل روبا سما نو زه ډایرکټ داسې کول شم چې مساوي sum فنکشن وکاروم او قوس دې ځنه واخلم او دا نه پس په دې کلیک 19 او دې ځا پورې ډریګ کم f5 نواله f8 پورې f5 نوالا دا دو نقطې مطلب f8 پورې انټر کا ډیم انسر وو خو دونه ګران طریقې سره نشه کولې نو ګرال دې دا وګوره چې را منځونه شوی دا یو بل څه سیګما ساين دی په دې باندې یو ځل کلیک کا وګوره بیا کلیک کړئ زینا ټوټل تاسو اتوماتیکلی ټول हाँ چې एवरेज روبا سے وګوره एवरेज دې زنه روبا سا انټر یک صرف یو ځل انټر کا ټوټل تاسو ته एवरेज درکړه څومره آسان نو ګوره فارمولا بار کې وګوره کنه د دې شاته دا एवरेज دی एवरेज څنګه روبا سو لکه دې کسر لست دی بل سره شل دی بل سره دیرش دی دا بس एवरेज څنګه روبا سما د دریو ټول نو پیسې راوندې کما او خپل ځکه میټیکلی واچ مطلب دا چې د دریو والا براوالم ټوټل به کم او په درې باندې به تقسیم کوم علي بتاو एवरेज روبا سي کوم دا څه کوم او دې سره پاسانه سره کوي وی سپه ګرانه سره کې یو کسره لس روپے دی بل سره شل روپے دی بل سره 10 روپے دی एवरेज روبا سما نو ګره دې سمره پاسانه سره एवरेज روبا سي انټر به کم دې سینا شل روپے एवरेज راځي مو سره او ستن ټول چې کم شل روپے راځي نو دا د چا په واسطه ما سره شو دا فنکشن په واسطه شو او ایکسل د دې فنکشن لپاره ډیر زبردست دی ایکسل د دې فنکشن لپاره ډیر زبردست دی هغه رست ان شاء الله بیا تاسو ته فارمولاس کې خیمه وګوره مساوي sum دا بولی کې سمیشن
ایډیشن ورسته به ان شاء الله فنکشن شته اوس فعلا تاسو الایډیا مې کلیر کړه نو چې تاسو ذهن دې باره کې کلیر شي دا شفت نه قوس او دا موس په کلیک ونی سي اسنه چې کله داسې ټوګي وکړي نه دلته موس وبني سي ډریګ دې ځای پر بلاندې کش په کو پری بیک دی بس F5 نواله F8 اپور ها او ټول آسان هغه د موږ سره سبار بار بدا کارو ما دا به ډیلیټ کم دی زینا او بسل تبراشما دا ګوره دا سم یا دا سیګما لامه یو ځل وخه او به وخه بس ټوټل اتوماتیکلی تاسو سره استاد دې مرګري چې کم دی ګرانه طریقې خو خېدي ना वायरस चरी नशी वाले का ठीक है ना सिग्मा लामा वायरस नशी वहले क वखिए नो मतलब दा जे ट्रोल एक्सेल बकार न कीता सर यो टॉपिक थे यो बल टॉपिक थे चारा तासु न बार-बार क्वेश्चंस की रीशी यो निम कसानी के सवाल वर्जियो को न वर्जी एक्सेल देखड़े आंकड़े में दे फार्मूले से तो वही डायरेक्ट ना क्वेश्चन की गाली के ना ऐसे बस दो वखा मखा देना की विंडोज देखड़े आंकड़े में दा कमांड सा पर करूनी की डायरेक्ट बता सकते कम दे फ्लॉप को कोशिश की सो योबल क्वेश्चन दे कि फार्मूला से भी लिखी सवाल ना सो क्वेश्चन कूलिशी क्योंकि एक्सेल के ज्यादा कर तकिया बचा बांधी थी फंक्शंस ऑफ फार्मूलास बांधी कई नो ज़कत दे बारे के लगोरे च सबाता सुना सो सब क्वेश्चन ने की जता सो के सही तरीके से चला जवाब वर्के कलम च द्वा या द दो फंक्शन ना ज्यादा यो सो फंक्शन यूजेशी द्वा या द दो ना ज्यादा फंक्शन यूजेशी او هغه تعالی یو نوې ریزلټ تل درکې دا غي ریزلټ نه یو نوې ریزلټ یو نوې نتیجه درکې دا یې موږ سوي شو فارمولا ودې څنګه فنکشن ٹھیک ہے نا نو مطلب دا چې کله دوا یا د دوه نه زیات فنکشن کمباین شي او زی شي او هغه یو نوې ریزلټ راته راکې نو هغه موږ سوي شو فارمولا وته ویل کی مثال so when two or more than two function combines with each other so it makes a formula etc misal taso kave kana password and confirm password and result dade masara password confirm password and result dade ګوره دلته کې یو فنکشن لګوما مساوي اس یو کنفیوز کیږم ایگزیکټ داسل کاما داسل ایگزیکټ یو شان چې یو شانی ټرو بدل کړي چې یو شانی فالس بدل کړي په تاسو پاسورډ لیکي علي او درکم جان نماتي فالس ده یو ځکه دی بل کې جان باید دې کوم جان شي بیا تاسو درکې ټرو ویدوانه صحیح پاسورډ both are same or correct password ना यो قسمات چې د true په ځای باندې لیکا correct password او د غلط په ځای باندې لیکا incorrect password correct password and incorrect password دا غیر لپاره تاسو وسو کې د exact سره با یو بل فنکشن ملاو کما او دا غیر نه پس دلته به تور کوم کما correct password او چې غلط شي incorrect password etc blam 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 and incorrect password this is ماذا سوي correct password زركم से غلام جان etc دے دینا ماذا سوي sorry incorrect password زركم دے دینا خان او دا دے کہ جان نماتے incorrect password اور جو دے سے کم خان شي نماتا automatically ہوئی correct password مخ کے ماتا true راکو the true په ځای باندې مارا وست correct password او the false په ځای باندې مارا وست incorrect password مطلب دا دی چې ما دا password دا true میں correct ته change کو دا بل میں incorrect ته change کو if یو function exact سره یو بل function سره یو ځای شو ماته یو نوی result راته راکو دا نوی result چې موږ سوي شو فارمولا سبا د دې باره کې څو کوېسچن کولی شي بعد چې د قستاسو یو جواب ورکړي زموږ د ایکسل چاپیریال محیط دې زینا ختم شو بس اټس وایند اپ سبا له ان شاء الله موږ د هوم ټیب باره کې سٹارټینګ کوو